د ورو سوال کړی دی وي کله چې نکاح وتړلی شي او په دې نکاح کې امام د جومات یا مولوي صاحب نه یا داسې دیني شخصیت پکې نه چې هغه د نکاح وتړي د نکاح صحیح ده او که نه الجواب ګوره په نکاح کې یو څو خبرې لازم دي چې د جنۍ ولی راځي مشر جنۍ راځي او الک راځي دوی چې یو بل سره کینی ایجاب او قبول شي چې دی په دې اقرار وکړي چې او ما پلانۍ لور یا خپله خور دا ما ورکړه پلاني له هغوی ما قبوله کړه د خپل زوی دپاره او که هغه په خپله ناسي په خپله وایي چې او ما ته قبوله ده او ګواهان پکې ناسي اعلان د نکاح وشي بس دا نکاح وشو هر چې د عالم پکې ناسي یا مولوي صاحب ناسي او دی کومه خطبه وي دا مسنون ده خطبة الحاجه دغه ټیم کې ویلي وو آیتونه دا مسنون دي دا خبرې پکې نشته چې د پلاني په مذهب باندې او د هغه په مذهب باندې او دغه دا قصې پکې د مولیانو ځان نه جوړې کړي خو دغه خطبة الحاجه ویل دې سره یو څو آیتونه ویل یو څو ښایسته خبرې دغه ټیم کې کول نصیحت د الګ کورواله ته د جنۍ کورواله ته دا غوره طریقه ده که ونه شي نو دا نه ده چې نکاح ورسره نه تړلی کېږي هېڅ کمی نه راځي په نکاح کې او نه د ورور له پکار ده چې په دې کې شک وکړي دا بعضې مسلې ډېرې اسانې دي خو موږ چونکې د قرآن او حدیث نه لرې پاتې شوي یو او بعضو مولیانو ته موږ لرې پاتې کړي یو یا بعضو مولیانو موږ قصدن عمدن په وکړي نه یو بلکې بعض مولیان په خپله داسې دي چې هغه د قرآن او حدیث نه دي خبر نو موږ ته به یې څه وښایي نو د عوامو په ذهن کې دا ده چې د نکاح تړلو په وخت کې لازم یو ملا امام دیني شخصیت پکار دی دا لازم نه ده او که او د یو څو ښایسته خبرې وکړي او خطبة الحاجه وي دا غوره طریقه ده دا غوره طریقه ده او که نه دا نکاح په خپله هم تړلی کېږي یو سړی په خپله نکاح تړي هم تړلی کېږي خو چې د نکاح هغه باقي شروط هغه برابري چې نکاح شروط برابري بس بیا نکاح تړلی کېږي اگر که قاضي پکې نه وي اگر که د جومات امام نه وي اگر که هغه عالم پکې نه وي چاته چې اجازت نکاح د تړلو حکومت ته طرف نه ورکړی شوی دی د کې هېڅ حرج نشته والله اعلم